ګرانو او قدرمنو اورېدونکو د ځوانانو مجلې ته مو زه احمد ولي اڅکزی هرکلی کوم. په نننۍ مجله کې به د یوه داسې ځوان افغان سره مرکه درته واورو چې د ماشومانو لپاره کیسې ژباړي او خپله یوه انټرنیټ پاڼه لري، او د مجلې په دویمه برخه کې به د انټرنیټ و نړۍ ته هم لنډ سر ور ایسته کړو. مختار احمد احسان یو 19 کلن افغان ځوان دی چې د ماشومانو لپاره یو شمېر مهمې کیسې د نورو ژبو څخه و پښتو ته ژباړلې دي او په خپله هم لیکنې کوي. نوموړي د زما سوی، فوټبالر، کرکي سپی، سره زر، د نړۍ و عجایبې او د نړیواله جایزه ګټونکي کتاب، 3 ماشومان او د یو ستوري کتابونو ژباړې کړي او په انټرنیټ کې خپاره کړي دي. مختار احمد احسان د لر او بر .com په انټرنیټ پاڼې کې یو ځانګړی ویبلاګ هم لري چې په هکله یې ما ورسره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو. مختار احمد خانه، د ځوانانو مجلې ته ښه راغلې. مننه، خیر اوسې. که په لومړي سر کې د خپل ځان په هکله زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړلی سي چې ستا عمر څو دی او په هایلند کې په څه اخته یې؟ بله، زه په پیل کې تاسو څخه ډېره مننه کوم چې په خپل پروګرام کې مو وخت راکړی دی. زه د هالند په هېواد شپې او ورځې سبا کوم، په ښوونځي اخته یم، ښوونځي ته ځم، درسونه وایم او د 19 کال عمر لرم. ته د انټرنیټ څخه د کار اخیستنې ترڅنګ خپل انټرنیټ ته دي پاڼې هم ور اضافه کړي دي. ته د چوپان په نامه باندې یوه پاڼه لرې، که زموږ اورېدونکو ته د دغې پاڼې په هکله معلومات ورکړلی سي؟ بله، د چوپان په نامه یو ویبلاګ لرم چې د لرابر ویبپاڼې لخوا راجوړ کړل شوی دی. په دې ویبلاګ کې ډېر عمومي معلومات شته چې د دې سره ترڅنګ ځینې ځانګړې برخې هم لري، لکه د حق پکتیا برخه یادولی سو. په دې برخه کې د نړۍ د ګوټ څخه په زړه پورې عجایبې پیښې راځي چې زیاتره وخت انځورونه او د ویډیویي کلیپونه هم لري. او یوه بله نوې برخه چې تازه مې پیل کړې ده، هغه د پردیس ځوانانو په نامه ده. په دې برخه کې د ځوانانو د بااستعداده ځوانانو سره مرکې کوم او هغوی خپلو نورو افغانانو ته ورپېژنم. ته ویلی سي چې د دغه ویبلاګ د جوړولو شاته ستا مقصد څه و؟ څنګه دې فکر وکړی چې ته به دغه ویبلاګ جوړ کړې؟ بله، لومړی د لرابر پاڼې د رامنځته کېدو څخه مخکې خپله ځان ته یوه کوچنۍ پاڼه جوړه کړې وه او په هغه کښې عمومي معلومات وه. مقصد مې بس لکه څنګه چې ډېر نور ځوانان ویبلاګونه لري، ما هم همدغه یو شي ته نیت و، خو مقصد مې دا و پکښې چې زما ویبلاګ د نورو سره په پرتله به ځانګړتیا دا وي چې د دې به 2 یا 3 هغه اصلي ټکي به معلوم وي، لکه عجایبې پیښې. ګورې زما ویبلاګ ته چې څوک ولاړ شي، زیاتره ملګري مې وایي چې وایي د تفریح په وخت کښې دې ویبلاګ ته ځي او هغه ځینې خبرونه، لنډ خبرونه یې خوښېږي او ګوري یې. دغه مې یو مقصد و. او بل دغه د پردیس ځوانانو په نامه چې یوه نوې برخه اوس پکښې پیله شوې ده، دا شی ما هم په نورو ویبپاڼو کښې نه لیدلی مې نه و، نو دا مې هم په دې ویبلاګ کښې را پیل کړي چې بل ځای نشته. دغه د پردیس د ځوانانو برخه چې تا پیل کړې ده، دغه ته دې څه پام سو او تر اوسه پورې دې د چا سره مرکې کړې دي؟ بله، دلته په اروپا کښې لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، په 2 میاشتو کې کله نړیوال سیمینارونه و نړیوالې غونډې تېرېږي. ما به هم په دې غونډو کښې ګډون کوي او د ډېرو نورو پردیسو افغانانو ځوانانو سره به مې لیدنه کوله، سره لیدل به مو. نو لکه څنګه چې ما وویله چې زما ویبلاګ ته ما غوښتل چې یو ځانګړی شی پیدا کړم او یو نوی شی چې بل چیرې نه وي او چې یو څه ګټه هم وکړي. نو بیا مې دا شی تر سترګو سو چې ځوانان د خپل وطن، د خپل هېواد افغانستان څخه چې لرې اوسېږي، د هغوی په اړه نور هغه ځوانان چې په هېواد افغانستان کې دي معلومات څوک نه لري. نو بیا مې غوښتل چې د دوی سره مرکې وکړم
او تر هغه خپل اندازې پورې هغوی مرکې په داسې یو بلاک کې په لیکه کړم چې هغه نور ځوانان چې د دوی سره نږدې نه اوسېږي هغوی د دوی د حالات څخه خبر شي او د دې تر څنګ به مې د دغه ځوانانو سره چې مرکې کوم دوی به مې خپله تشویق کړي هم وي. کوم ځوانان چې په اروپا کې اوسېږي یا په مجموع کې د افغانستان څخه لیرې اوسېږي هغه په دغه بهرني هیوادونو کې رالوی سوي دي، دغه ستا پاڼه چې دغه په پښتو ده، نو ستا په کتونکو کې د ځوانانو شمیر څومره دی؟ بلې دغه مرکې چې ما د کوم ځوانانو سره کړي دي د دغه مرکو له برکته مې د ځوانانو د کتونکو شمیر زیات شوی دی. هغه په دې چې دغه د ځوانانو سره چې مرکې کړي دي هغوی خپلو ملګرو او دوستانو ته د خپلو مرکو لینکونه لیږي او هغوی یې ګوري. دقیقاً یې شمېر راته معلوم نه دی، خو د لومړی په څېر یې اوس کتونکي ډېر زیات شوي دي. تا د ماشومانو لپاره بعضی کوچنۍ قصې او نور کتابونه هم ژباړلي دي، که زموږ اوریدونکو ته وویلی سي چې هغه ځوانان چې د افغانستان څخه د باندې اوسېږي د خپل کلتور سره په تماس کې پاتې کېدلو لپاره انټرنیټ څومره مهمه رول لوبولی سي؟ بله د انټرنیټ نړیوال جال کېدلی شي په دوو طریقو سره استعمال کړو، ښه او بد. په دې کښې اوس مهال د نیکه مرغه ډېرې پښتو ویبپاڼې شته چې په دې ویبپاڼو کښې تقریبا ټول ویبپاڼې زیاتره ویبپاڼې د کتابتون جلا برخې لري. په هغو کتابتونونو کښې کتابونه شته چې څوک د پښتو ژبې لوست او لیک او لوست زده کولی شي او دغه نوي ځوانان یا هغه څوک چې تازه اروپا، امریکا او نورو بېلابېلو هېوادونو ته راغلي دي هغوی خپلې مورنۍ ژبې ته ځینې کتابونه ژباړلي دي چې هغه یې هم د نړیوال د جال له لارې و نورو افغانانو ته ورسوي. نو د انټرنیټ ته که وګورو نو په دغه ټکي کې به یې زموږ سره ډېره مرسته کړې وي چې موږ کولی شو د انټرنیټ په نړیوال جال کې په خپله مورنۍ ژبه خپل کتابونه ولولو او زده کړې وکړو. تا عمر چې دی 19 کاله دی، ته د افغانستان څخه د باندې اوسېږي، د پښتو د لیکو لوست یا د معیاري پښتو په لیکلو کې دغه د ویبلاګونو چلونکي، د پښتو ویبلاګونو چلونکي یا د پښتو ویبپاڼو چلونکي تر کومه ځای پورې ستونزې لري او تر کومه ځای پورې دوی د مشرانو څخه کومک ترلاسه کوي یا دوی د کومک پوښتنه ځینې کوي؟ ما خپله د دې څخه مخکې چې هالند ته راسم په افغانستان کښې مې تر 8مې ټولګۍ پورې زده کړې کړي دي او په 9م ټولګۍ په 8م ټولګۍ کې هم ځینې ګرامري شیان دي د پښتو په اړه چې ورته وایي، خو له بده مرغه دلته داسې څوک نشته او یا ډېر کم شته چې چاته هغه اصلي اساسي ټکي د ګرامر پر ډګر وروښيي چې دا داسې دي او دا داسې دي. خو له بده مرغه زموږ اساس مشران په انټرنیټ او په ویبپاڼو کښې لکه څنګه چې تاسو به هم خبر یاست یو د بله په کلمي جنګ سره اخته دي چې دا ډېره خواشینونکې خبره ده چې د دې پر ځای چې هغوی ورنوو ځوانانو ته هغه اساسي ټکي وروښيي د معیاري پښتو ده، د دې پر ځای هغوی په خپل کلمي جنګ اخته دي او زموږ څخه یې هغه اصلي لاره ورکه کړې ده چې موږ کوم یو تعقیب کړو او کوم یو تعقیب نه کړو. مختار احمد خانه، یو جهان مننه چې زموږ و مجلې ته دې وخت راویستی. کور دې ودان. مننه، خیر ستاسو هم ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، د انټرنیټ په موضوع کې به پاتې سو او هغې څېړنې ته به کتنه وکړو چې د TNS نومي یوې تحقیقي ادارې لخوا ترسره سوې ده. د دغې څېړنې په ترڅ کې کتل سوي چې د کوم هیواد انټرنیټ کاروونکي په څه ډول انټرنیټ کاروي. په دې ترڅ کې نوموړې ادارې د 46 هیوادونو سره تړاو درلودونکو 500,000 انټرنیټ کاروونکو څخه پوښتنې کړي دي او د هغوی جوابونو پر اساس یې یوه احصایه جوړه کړې ده. د احصایې د پایلو له مخې د جاپان هیواد اوسیدونکي د نورو ټولو انټرنیټ کاروونکو نړیوالو په پرتله
په انټرنیټ کې کم ملګري لري. احصایه ښیي چې په انټرنیټ کې د ملایشیا اوسیدونکي تر ټولو زیات ملګري لري او تر ټولو انټرنیټ کاروونکو په پرتله هڅه کوي چې په انټرنیټ کې د خپلو شناختو په شمیر کې لا زیاتوالی راولي. د TNS ادارې د تحقیق د پایلو څخه دا هم څرګنده شوې ده چې د نړۍ د ټولو انټرنیټ کاروونکو 80% کاروونکي د تلویزیون، راډیو او ورځپاڼو پر ځای د انټرنیټ څخه زیات معلومات ترلاسه کوي او د انټرنیټ له لارې ځان خبر ساتل بهتره ګڼي. د تحقیق په ترڅ کې ترسره شوې احصایه ښیي چې د انټرنیټ په سوشل نیټورکس یا اجتماعي ویب پاڼو کې د ملایشیا هر انټرنیټ کاروونکی اوسطاً 233 ملګري، د برازیل هیواد انټرنیټ کاروونکي 211 او په ناروې کې هر انټرنیټ کاروونکی اوسطاً 219 انټرنیټي ملګري لري. د جاپان په هیواد کې د انټرنیټ کاروونکو د ملګرو شمیر اوسطاً صرف 19 او په چین کې 88 ښودل شوی دی. په تحقیق کې دا هم په ډاګه شوي چې د برېښنالیک پر ځای زیاتره انټرنیټ کاروونکي خپل وخت په سوشل نیټورکس لکه فیسبوک، ټویټر او ورته پاڼو کې تیروي. قدرمن اوریدونکو، د ځوانانو د مجلې سره د وخت تیرولو لپاره ستاسو څخه مننه کوم او نننۍ مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست جوړ روغ او خوشحاله اوسئ.